چې جنگ جګړې مه کوئ، خپلو کې مینه محبت اتفاق ساتئ. د جنگ جګړو نه هېڅ هم نه جوړېږي، دا پاتې دنیا ده. لکه څنګه چې انګریزان وي، څنګه د انډیا والا وي، دا ټول خپلو کې څنګه څنګ په څنګ دی، یو دي. نو زه غواړم چې پښتون ماشاءالله ډېر ښه قوم دی او ښه نوم دی. زه یم چې په خپلو کې دا ټول یو شي، یو موټی شي او نورو خلکو ته ځان وښیي. خپل زبان ډېر ښه دی او زمان دی او خیر دی چې چا چا ته پته نه ما بس یو څو کنځلې کوي چې ډېره زیاته بده یې پکې. نو بس زه د ټولو شکریا ادا کوم او زه بس دې فلم کتوله زه راغللم. نو ماشاءالله دا دویمه هفته روانه ده، خو زما دا ذهن داسې مې کو چېرته ده په ړومبي ځل باندې دا نن دا فلم لګي. نو ډېر زیات خلک راغلي، زما د سوچ نه بار او دا ټولو چې ماله څومره مینه راکړه، څومره زما سپورټ کوي، نو یو جهان مننه. تاسو شکریا لپاره راغلي ده، لږ لاسونه پرکړه د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو انور عدل ما په پکچر هاوس سلیما کې دا موجود یو. زمونږ په څنګ کې ناسته یو د پښتو فلم سٹار سی ډي سٹار میډم نیلم ګل سره ناسته د دې فلم حواله سره به هغه سره خبرې اترې کوو. میډم السلام علیکم. وعلیکم سلام. جی زه تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو دلته کې راغلی او زمونږ فلم لا او مونږ یو کتلو، مونږ نه انټرویو اخلي. ماشاءالله زمونږ دا فلم ډیر زیات ماشاءالله ډیر زیات هیټ شو او ډیر زیات زمونږ د عوامو زمونږ مینوالو خوښ کو. نو زه ټولو ډیره زیاته شکریا ادا کوم او زه اوس د فلم کتوله زه راغللم. نو ماشاءالله دا دویمه هفته روانه ده، خو زما دا ذهن داسې مې کو چېرته ده په ړومبي ځل باندې دا نن دا فلم لګي. نو ډیر زیات خلک راغلي، زما د سوچ نه بار او دا ټولو چې ماله څومره مینه راکړه، څومره زما سپورټ کوي، نو یو جهان مننه. میډم بل په دې کې یو نوی ویلن په ړومبي ځل باندې سولو ویلن راغلی و، اصغر چیما، د هغه په باره کې به څه وایې؟ ماشاءالله د هغه باره کې خو زه دا وایم چې هغه خو ډېر زیات چینج لګېدلی دی او ډېر زیات زبردست کار یې کړی دی او خدای شته عوام هم خوښ کو. او اصغر چیما چې دی د هغه نوم دی ویلن کرکټر یې کړی دی. نو انشاءالله موږ خو خوښ کو، فلم هم او کرکټر کې هم ښه لګېدلی. زه دا وایم چې چا زموږ فلم نه یې کتلی راشئ وګورئ او انشاءالله تاسو به هم خوښ کوئ، تاسو یې سپورټ وکئ. انشاءالله ستاسو په سپورټ باندې به دا ویلن دا کرکټر چې کم کړی دا به انشاءالله نور مخکې مخکې ځي. بل مونږ په یوټیوب باندې کتلو تاسو د امجد نوید صاحب په یو ډرامه کې کار کړی، ما په دې جنت کې پرېږده چې هغه د یوټیوب په لیول باندې ډېره په اوچته سطح روانه ده، په 25-26 ورځې کې میلیون کراس کړی. د هغې ډرامې حوالې سره به څه وایي؟ هغه خو ماشاءالله ډیره زیاته زبردسته لاړه. هغه زه د امجد نوید صاحب زه ډیره زیاته شکریا ادا کوم. هغه په ما باندې ډیر زیاتې ښه ښه کرکټر یې کړي دي. خو دا یو 3-4 کاله پس داسې موږ یو ډرامه وکړله چې په هغې کې زه یم، نادیه وي او اصغر چیما وي، نور هم پکې داسې اکټران دي. خو ماشاءالله ډیره زیاته ښه ډرامه ده، ما په دې جنت کې پرېږده. د هغې خپل کرکټر په خپل ځای باندې ډېر ښه دی او زمان دی او خیر دی چې چا چا ته پته نه ما بس یو څو کنځلې کوي چې ډېره زیاته بده یې پکې. نو بس زه د ټولو شکریا ادا کوم چې ډېره زیاته هغه هم ډېره ښکلې ډرامه وه. بل میډم راتلونکي پراجیکټ مو څه دی؟ انشاءالله راتلونکی چې دی نو شاهد عثمان ما ته وینا کړې ده، راتلونکی فلم انشاءالله مونږ کوشش کوو چې هغه د دې نه هم ښه راشي فلم. او انشاءالله تاسو چې څنګه ما خوښوئ، ما له سپورټ راکوئ، زه به ستاسو په زړونو کې زه به کوشش کوم چې نور هم زه پیدا کړم. او زه د شاهد عثمان ډېره ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغه ما له داسې چانس راکړو او داسې ما له داسې کرکټر راکړي چې زه ستاسو په زړونو کې اوسېږم او زه ستاسو په زړونو کې ځای پیدا کړم. په آخر کې به عوام ته
ته څه میسیج ورکړي؟ بس زه بس میسج ورکم خو دا وایم بس چې جنګ جګړې مه کوئ خپلو کې مینه محبت اتفاق ساتئ د جنګ جګړو نه هېڅ هم نه جوړېږي دا پاتې دنیا ده لکه څنګه چې انګریزان وي څنګه د انډیا والا وي دا ټول خپلو کې څنګه څنګ په څنګ دی یو دي نو زه غواړم چې پښتون ماشاءالله ډېر ښه قوم دی او ښه نوم دی زه یم چې په خپلو کې دا ټول یو شي یو موټی شي او نورو خلکو ته ځان وښیي نو زه زما مطلب دا دی چې امن امان راولئ او په خپلو کې مینه محبت ساتئ. میډم د ټیم راکولو یو جهان مننه. نه دا څه خبره ده ډېره مهرباني. تاسو شکریا لپاره راغلي ده لږ لاسونه پرکړه د Chicken, option, chili, stop, mohabbat ki, bachata